سلام علیکم ملګرو، که چېرته یوټیوب دپاره تمبنیل جوړول غواړئ نو دا ویډیو درڅخه تر اخره پورې وګورئ او چینل درڅخه سبسکرایب کړئ، ویډیو درڅخه لایک کړئ او دا قسمه تمبنیل د اپسونو کې موجود شته. د اپسونه درته درښیم، ډېر قسم اپسونه اویلیبل له دې شته دي چې په کوم تیار تمبنیل جوړېږي. دا تاسو کتلی شئ تمبنیل. زه پکې اوس یو راخلمه او ایډیټ کوم چې تاسو دې طریقه یې زده کړئ. په مثال زه به اوس فلحال دا راوالم او دا ایډز په دې باندې راځي چې کله تمبنیل کلیک کړئ دې باندې دا ایډز راشي چې دغه سیکنډونه پوره شي نو بیا دلته بره ګوټې دا کراس ووهئ. نو لږ رنګ انتظار وکړئ، تمبنیل اوپن شي. بیا چې کله تمبنیل اوپن شي نو دا دی پې لیکلي how to thumbnail maker. نو سیده زمونږ نننی کلاس هم په دې باره کې دی او زمونږ به فلحال دا پروفایل چې کوم کس دی دا به کلیک کړو. دلته لاندې لیکلي دي ریپلیس، دې ریپلیس باندې به کلیک وکړئ. بیا لیکلي ریپلیس ایمیج، نو چې ایمیج ووهئ نو تاته به خپله ګیلري راشي. ته به د خپلې ګیلرۍ نه بیا خپل تصویر لګولی شي کوم چې ته لګې. لکه مثال کې طور پر که دلته خیال وکړئ زما د تصویر سره بیک ګراونډ شته دی نو دا دې کې ډېر زیات بدې ښکاري. نو دې دپاره به موږ لا اوس یو بل ایپس دی هغه استعمالولی. نو بیک به شو او کولاو به کوئ فوټو روم. چې کله فوټو روم کولاو شي نو د بلیک پسې چې کوم دی دا د بلیک ټرانسپیرنټ پسې دې چې باندې به کلیک وکړئ. او ډېر په صفایي سره بیک ګراونډ ختموي. دا نو صحیح شو، ډن باندې به کلیک وکړئ، ایکسپورټ سیو ټو ګیلري. واپس به هغه ځای ته راشو او ایډ ایمیج به ووهو. دا د فوټو روم کې چې کوم دغه کو ته دې سایز باندې به کلیک وکړئ، سایز به لږ غټ کړئ. صحیح شو. دلته بیک ګراونډ نیم هغه قسم بیک ګراونډ شته دی د هغې دپاره. نو که دغه بیک ګراونډ بدرنګ ښکاري داسې دغه شو. آیفون پکې موجود شته دی، لکه مثال کې طور پر د یوټیوب بټن وغیره ده، پکې هر قسم آیفون موجود شته دی. تاسو کتلی شئ او دې باندې په ګوتو باندې لیکل هم کېږي. دلته دا بټنه چې پناه شوې باندې به کاپي ووهو. چې کاپي ووهئ واپس به راشي بټن. داسې صحیح شو.
بیک ګراوند له به واپس ورشو، بل یو ښایسته مزیدار بیک ګراوند به پرې ولګو. چې کوم څه تمنیل ایکیچنګ ښکاري. یا دلته سرچ کړئ. green color. دا صحیح شو. نو دلته دا پاس نه دی دې باندې بیا دغه کوي، خو دې ځای کې دا 72 DPI لیکلی دا به هغه کې، او 300 DPI فرونټ د سلوشن لاندې کې 300 کې به ایکسپورټ کوئ، او دا PNG کې صحیح دی. او سیو ګیلري نه به ووهئ، بیا ایډز راشي، لږ انتظار ورته وکړئ. دلته تمیز سیو ایمیج از تمنیل دغه ورسره لیکلی، زمونږ اعلانې تمنیل دی. سیو بیا کړو. هغه ځای پرې راغلی، او بیا ګورو ګیلرۍ کې اوس به راشو د پکسټا ته. ها نو دوستانو بیا به دا فوټو کنوا چې کومه ده، دا ایپس دی کنوا، دا به بیا کولاو کړئ. چې دا لږ بره کې دغه ځای نه بره لږ رنګ راښکته شي، دا یوټیوب تمنیل CL به ووهئ. بیا دا تاسو کتلی شئ چې قسم قسم ښایسته مزیداره تمنیل موجود شته دی. که مثال کې طور پر موږ به اوس واخلو، دې کې دا دی هر قسم ډیزاین شته دی د تمنیلو، بیا پکې تاسو په خپله هم کتلی شئ، خو موږ به اوس فلحال دا یو تمنیل واخلو. او لږ رنګ انتظار به ورڅه وکړئ، او ډېر مزیدار ایکیچنګ لیکلي دي تمنیل. همداسې چې دغه لیکل مه ووهئ، دلته لاندې دا د ایډیټ شته دی، دا یې باندې به کلیک وکړئ. دا دې ځای کې چې کوم دغه پټو ورکړی، هغه ځای باندې داسې خپل پټو کوم چې په فوټو روم کې موږ ایډیټ کړو، نو دغه حساب له بیک ګراوند هم ترې په هغې ختم کړو، نو هغه دلته دې ځای کې په ضرورت کې راځي چې دلته کوم پټو لګیا چې هغه هم بیک ګراوند ورپسې نه وي.
صحیح شو برابر شو او how to create یې دغلته لیکلی موږ به دا یو آن ووهو او بیا دې ته راشو ایډیټ لاندې ګوټ کې لیکي چې دغه how to create a thumbnail design به موږ thumbnail thumbnail شو بیا راوړو د چینل باندې به کلیک وکړو دغه به اوس ایډیټ کو how to create a thumbnail design so به لیکو DESIGN ډیزاین شو دغه خو په دې کې بیا د لیکلو کې قسم په قسم ډیزاینونه شته دي خو دغه ډیزاین صحیح دی برابر دی صحیح شو دلته دې ګوټ کې شیر ځای باندې به کلیک وکړئ ډاونلوډ باندې به بیا کلیک وکړئ چې لږ انتظار وکړئ ستاسو هغه تمنیل به جوړ شي او ګیلرۍ کې به سیو شي بیک بشي او خپلې ګیلرۍ کې به تمنیل چک کړي ته کتلی شئ چې دا څومره ښایسته ښکاري دلته به مو لیکو GREEN background دا به هم سیو کړو دا خو سیو شو نو تاسو کتلی شئ اوس به راشو دغه د فوټو روم ته کې چې کوم خپل ډیزاین جوړیږي د تمنیل ډېر مزیدار ډیزاینونه په دغه کې هم جوړیږي که به تاسو لږ به راشئ په دې بله ویډیو کې د پروفایلو باره کې تاسو ته ما د ایډیټینګ چل درښودلی وم د فوټو روم نه چې پروفایل هم پکې ډېر مزیدار ډیزاینونه سره جوړیږي دا دې کې تاسو کتلی شئ یوټیوب تمنیل CL به ووهو
بیا تاسو کتلی شئ دا دی هغه قسمه تمنیل ویډیو دي، خو دا یو پکې لږ ایکیشن ورکوي. موږ به دا یو تمنیل له واخلو او لږ انتظار به وکړو. ریپلیس پرې راځي تصویر د پاسه همدغه ریپلیس به ووهئ او یو د خپلې خوښې فوټو به راوالئ او هغه د اټومیټک بیکګراوند ریموو کړي. خو د بیکګراوند نه یو دغه ریموو نه شو، دا به شي لاندې د واټر مارک دا پې پاتې وو. واټر مارک ترې ریموو شو. داسې به شو او دلته یې لیکلي ویډیو دا ټکسټ دا به موږ ایډیټ کړو او وبه لیکو how to make او ډن باندې به کلیک کړو. دا به لږ غټ کړو. لږ بیا راوړو کې واپس دا به ترې راځي وخوکو لږ او دا به اوس راوخوکو. ټایټل میل ته بیا وړو. دا واپس خپل ځای ته راوخیږو او ټایټل به کلیک کړئ ټکسټ ایډیټر. یوټیوب او سټایل به ولا دا یو سلیکټ کړو کلر بلیک. دغه موږ واپس به دا بیا ایډیټ کړو. نصب ولیکو تمنیل. او دا کوم چې اضافي هر څه دي دا به ترې ریموو کړو. دې کې ورسره یو یوټیوب بټن ولیکو چې هغه به هم د فوټو سرچ نه را ډاونلوډ کړئ. صحیح شو. دې باندې دقه سره سپټ کړئ. دا به شکل راته او دلته به وګورئ په روم کې دې دا بیکګراوند شو تمنیل. اول تمنیل میکر
تاسو کتلی شئ چې دا ډیزاین چې کوم دی دا د سوشل میډیا پوسټ دپاره دی او دا باقي دا یوټیوب سپورټ ورته لیکلی دی لوبو دپاره تمنیل لیکي دا وګوره میوزیک دپاره فیشن دپاره بیوټي یوټیوب پورې داسې ګیمینګ هر یو شیز دپاره به تمنیل شته خو تاسو له یو تمنیل ډاونلوډ کولی دی او چې یو ځل یې ډاونلوډ کړي بیا بار بار دې کې واپس هم ایډیټ کولی شئ بغیر د نیټورک نه هم ایډیټ کېږي په دغې په تمنیل باندې به کلیک وکړئ او ډاونلوډ به کړئ او تاسو دې د ډیزاینونه هم کتلی شئ دې کې هم ډېر مزیدار ډیزاینونه راځي او ډېر ښایسته او اسان ډیزاین که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او که چینل کې نوي یاستئ نو سبسکرایب یې کړئ او په کمنټ کې راته ضرور وایئ چې بله ویډیو په کوم لیکچر باندې جوړه کړو یعنې په کوم مسایل حل کولو باندې جوړه کړو او ملګرو تاسو کتلی شئ دلته د فوټو روم کې وګورو تمنیل چې دا څومره دی فوټو انفارمیشن 605 KB دی یعنې د ویلیو ډېره زیاته کمزورې ده دا په یوټیوب کې نه وایرل کېږي دا تمنیل خو سپاره شو د فکسټه ده دا به وګورو چې دا څومره دی دا 1.02 MB دی دا هم څه ده ګزاره کوي را به شو کنوه ته دا به وګورو د 1.35 MB دی نو دا ټولو کې ډېر ښه او ای کیچنګ تمنیل دی نو دا صحیح دی په آخره کې راته دا ووایئ چې بله ویډیو څه باره کې جوړه کړو